امریکی ته یو چیلنج پکار دی. اے امریکی ته څوک یې؟ ته پاکستان ته م وې، ته افغانستان ته م وې، ته عراق ته م وې، ته شام ته م وې، ته یمن ته م وې، ته د دنیا ګوټ مسلمان ته وې چې زه درته څه ویم هغه پکې. موږ ویو چې زما رب ماته څه وایي زه به هغه کوم. زما رب وایي وقتلوهم حیث وجدتموهم. خدای وایي مړی کوي، قتل یې کوي چې په کوم ځای درته میلاویږي. زما دا بیان دنیا دی واوري انشاءالله. انشاءالله ارمان پورا دی، مدرسه جوړه ده، بچه انشاءالله د علم په لاره روان دی. اوس که مړ شم مړ نه یم، اوس که دنیا نه لاړ شم لاړ نه یم، اوس مې ارمان پوره دی. خو اعلان مې دا دی، زه وایم چې عالم اسلام مسلمانان په ټوکه ټوکه کار نه کیږي. اعلان دی وکړي امریکي سفارتونه بند کړئ. اے مسلمانانو نن امریکا راځي افغانستان کې اډې جوړي، نن امریکا راځي سعودي کې اډې جوړي، لیکن نن د موسی قبله، نن د عیسی قبله، نن د جناب محمد رسول الله قبله، د امام الانبیاء د 1,40,000 پیغمبرانو قبله باندې نن د يهودو جنډه به ودرېږي. يهوديان به وایي دا زمونږ دارالخلافه ده. شرم د سعودي حاکمانو ته، شرم د پاکستان حاکمانو ته، شرم د افغانستان حاکمانو ته، شرم د عراق حاکمانو ته، او شرم د سیاسي لیډرانو ته دا چې د اسلام په نوم باندې څه نه کوي. راودي وځي میدان ته، یو سر الله درکړی که حسین د کربلا میدان کې سر پلاس کې نیولې. اے د حسین وارثا، اے د حسین وارثا، اوزه میدان ته سر لاس کې ونیسا. یو سر دې کته لاړې د 100 سرو تربیت به وکړي. ستا سر به ستا نه بعد خلقو له ترغیب ورکوي چې میدان ته راشه. معززو